اختر را روان دی، که تاسو هم چې دی نو خپل یخته کټ کوئ نو داسې اییر ډریسر خواله چېرته هم مه ورځئ، کومه چې د یوې قینچۍ استعمال کوئ او د یوې کپړۍ استعمال کوئ. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ ځکه چې په پاکستان کې ایډز بیمارۍ چې دی نو د دې وجې نه لګي که نه، نو ټولو ته هم خواسته چې ویډیو مکمل وګورئ ځکه چې نن سبا چې دی نو اختر را روان دی، هر سړی چې دی نو خپله ګیره برابروي او خپل یخته کټ کوي، خو د هغه د وجې نه دوی ته پته نه وي چې هغه اییر ډریسر چې دی نو هغه په یوې قینچۍ باندې تا له هم جامد کوي، بل له پې هم جامد کوي، بل له پې هم جامد کوي. د دوو دریو میاشتو نه چې دی نو یوه قینچۍ استعمالوي او بل دا چې یوه کپړه استعمالوي ملګرو، د هغه د وجې نه چې دی نو تاسو ته ایډز بیماري لګېدلی شي. ملګرو په دې کې چې دی نو په پاکستان کې تقریبا په لاهور کې چې دی نو د اییر ډریسر د وجې نه، د هیر کټ کولو د وجې نه چې یو کسانو ته چې دی نو ایډز بیماري لګېدلې ده. په کراچۍ کې 8 کسانو ته چې دی نو ایډز بیماري لګېدلې ده. په پاکستان کې دا ډېره په تیزۍ باندې چې دی نو خورېږي. که تاسو هم چې دی نو یخته کټ کوئ نو داسې اییر ډریسر خواله چېرته هم مه ورځئ چې کومه د یوې کپړې استعمال کوئ، د یوې قینچۍ استعمال کوئ. ملګرو که تاسو وګورئ په بهر ملکونو کې داسې وي چې کله ته چې دی نو جامد کوې نو هلته کپړه نه استعمالوي، هلته چې دی نو هغه شاپر استعمالوي، شاپر ته لپاره، او د هغه نه پس چې دی نو یو قینچي داسې رااخلي چې هغه قینچي چې ده نو نوې قینچي راواخلي په هغه تاله جامد وکړي، خو بیا بل چاله جامد نه کوي. او که ته زموږ په پاکستان کې وګورئ که نه، د یوې قینچۍ استعمال کوي تقریبا 2 او 3 میاشتو دپاره، او بل دا چې د یوې کپړې استعمال کوي د ډېر وخت دپاره، نو د هغه نه چې دی نو خلکو ته ایډز بیمارۍ لګي. ملګرو اختر را روان دی که نه، هر سړی چې دی نو اوس یخته برابروي، ګیره برابروي، او که تاسو هم چې دی نو یخته او ګیره برابروئ نو د هغه ځایګي ته مه ورځئ چې تاسو له اییر کټینګ کوي او هغه د یوې کپړې استعمال کوي او د یوې قینچۍ استعمال کوي، هغه نه بدلوئ. نو چېرته هم داسې مه ورځئ که نه، تاسو ته به هم ایډز بیمارۍ ولګېږي. په پاکستان کې چې دی نو ایډز بیماري ډېره زیاته په تیزۍ باندې روان ده، هغه د اییر ډریسر د وجې نه، د اییر کټینګ د وجې نه چې تاسو اییر کټینګ له لاړ شئ، تاسو خپل یخته کټ کوئ او هغه چې دی نو تاسو له په یوې قینچۍ استعمال کوئ او د یوې کپړه چې ده نو هغه ته هم استعمالوي، بل یې هم استعمالوي، بل یې هم، نو هغه چې دی نو ستاسو دی نو ایډز بیماري لګي. ملګرو دا ټول پیغام چې دی ټولو پښتنو ته ورسوئ. اختر را روان دی، په پاکستان کې د ایډز بیمارۍ چې ده نو ډېره په تیزۍ باندې روانه ده. نو دا چې دی نو ویډیو شیر کړئ چې خاص کر اییر ډریسر والا دي، نو پکار ده چې هغه چې هر کس له جدا قینچي استعمالوي او جدا کپړه استعمالوي چې داسې مسله پکې نه راځي. ویډیو د ټولو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.